د سراج صاحب خبره دا هغه خبرې دي چې 4.5 کاله موږ په میډیا کې دا خبره کوله. په دې خبرې باندې زه ملحد کړلم چې ما ویل تر هر څه وړاندې افغانستان، تر هر څه وړاندې وطن، دې ته نیشنالیزم وایي. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په قرآن پاک کې دا آیت دی چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، دې کې هیڅ شک نشته. خو د قرآن دغه آیت ته یو بل اسلامي هیواد څوک کم یو هیواد ژمن ده؟ مهرباني نوم یې خالي واخله. پرېږده پاکستان او ایران دا خو به څنګ ته ګاونډیان دي، دا پرېږدو. راځه سعودي عربستان په کوم ځای کې چې اسلام له کوم ځای نه چې ظهور کړی، کله چې له امریکا نه مسلمان له امریکایي پاسپورټ سره سعودي ته حج ته او یا عمرې ته ورسي، په ایسي داره بس کې کینی او په 5 سټار مکمل وی آی پي عزت یې کېږي. اما کله چې یو افغان غریب هلته ورځي، مسلمان خو یم که نه، د مسلمانانو په منځ کې خو باید تفکیک ونه کړي، فرق ونه کړي. اما ولې ما هلته په ګرم بس کې بدون د ایسي کې ته ما ودرې، په ساعتونو مې هلته په سړک باندې ودرې، نه عزت راکوې نه قدر راکوې، ځکه چې زه د افغانستان یم. د قرآن دغه آیت په خپله په سعودي عربستان کې د پښو لاندې کېږي که نه؟ د سراج صاحب دغه خبرې سره خو دا چغې مو چې دا دونه عمر وهلي دي همدغه ده چې تر څو پورې نیشنالیزم ته کار ونه کړي، تر څو پورې خپل ملت په دغې خبرې پوه نه کړي چې ملت پاله نه سي، ولسپاله نه سي. په دغه بله قصه کې موږ تاوان کې روان. نن 2 ملایان د افغانستان نه راپاسېږي، په میډیا کې غږېږي، دواړې ډېرې غلطې خبرې وکړلې. زما په اند باندې په دغسې حالت کې چې زما په وطن کې 1500 افغانان راته پاکستان شهیدان کړي دي، دواړه وایي، سراج الدین حقاني وایي چې موږ د یو مسلمان هیواد په وړاندې جذبه نه لرو. یعنې چې شی نه لري، ته یې وژلی، نو جذبه ته څه جذبه راوړي؟ یو ځکه دلته د قرآن دغه آیت ته دوی ژمنتیا ښیي چې ټول مؤمنان سره ورونه دي او باید د مسلمانانو په منځ کې تفکیک ونیسي. ګوره دغه آیت ته یوازې ته ژمنې، نور څوک نه دي ژمن. اوس که دې قرآن آیت ته ته ژمنې، دا یې دلیل کېدلی سي، او که یا ته پاکستان ته ژمنې، دا 2 خبرې دي. نور د سراج صاحب خبره همداره چې تر هر څه وړاندې وطن، چې تر څو وطن د خپل لومړیتوب ونه ګرځوي، په همدغه ټوله نړۍ کې به بې عزته یو، موږ به ټول عمر همداسې سپک یو. خو زموږ کوشش دغه وخت کې ځکه دا شی ناکامه کېږي چې تا ولس کې د سواد کچه چیرته ده. تا ته سراج صاحب هر چا ته خپل په هندارې کې مه ګوره. زه په دې باندې خبر یم چې کومه ورځ ما دغه خبره په سوشل میډیا کې 3 کاله وړاندې یو پوسټ وکړ، مال چې زما د راتلونکي 15 ورځې د لایف عنوان دا دی چې تر هر څه وړاندې وطن، هېڅ د وطن نه وړاندې بل شی نشته. د افغانستان علماو را باندې د هغه فتوا ورکړه، وایي دا ملحد ده. که غواړې چې زه درته ویډیوګانې فیسبوک پاڼې درته راوړم چې غټ علماو دې لیکلي چې دا ملحد ده او دا سړي غم وکړئ. نو موږ په دې خبرو باندې ښه مثال نوروز صاحب دی، هغه په ټیک ټاک کې اوس تاسو ګورئ، دغه ما باندې دا ټاپه ولګوله چې ته دا ولې دا خبره کوې، ته خو د کفر خبره کوې. نو زموږ په وطن، زموږ په ټولنه کې دا ذهنیت جوړول د دپاره 40 کاله 50 کاله کار پکار ده. هغه وخت کې چې تا په وطن کې جمهوریت حاکمي، خلک زده کړې کوي، خلک انټرنیټ ولري، خلک وروره د نړۍ په څېر هر څه موږ ته مهیا اوسېږي. د طالب پښتون کې د نیشنالیزم خبره کول دونه دغسې یو خبره کوي لکه چې هغه کې ناست دی په مسجد کې او بګوتګیتا دې اخیستی یې ولولې چې زه خو د قرآن وایم، دغسې وهل وخورې. نو موږ په دې باندې پوه یو، خو بدبختانه زموږ اوس حالات دا نه دي. حالات مو دا دي چې یو ځل موږ په افغانستان کې یو سیاسي جوړښت رامنځته کړو، خلک یو له بله سره یو ځای کښېني، له دغه نه وروسته به په دې ځینو نورو مسایلو باندې غږېږو. اوس که د دې نه اخواته کومه بله لاره تاسو ته معلومه وي، 4.5 کاله کې موږ څه کړي دي؟ 15 کاله